روسیې د امریکا له قصده طالبانو ته څه زیری ورکړی دی، ولې په رسمیت یې پیژني؟ دا چې د طالبانو دغه ارمان څنګه پوره شو، ویډیو وګورئ ترڅو خبر شئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف وایي که په افغانستان کې رښتینی هم شمول حکومت جوړ شي، روسیه غواړي هلته د نویو مقاماتو یعنی طالبانو د بشپړې رسمي پیژندنې په لوري حرکت وکړي. ښاغلي لاوروف دا څرګندونې د سهشنبه اپریل په 26مه د هغوی په 6مه په مسکو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ملاقات وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وکړلې. طالبان اوس د روسیې د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل دي. طالبان اوس د روسیې د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ښاغلي لاوروف له خولې لیکلي دي چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د نویو مقاماتو یعنی طالبانو د بشپړې ډیپلوماتیکي پیژندنې په اړه کار وکړو. د دې درک په اساس چې طالبان به خپل ژمنې پوره کوي او یو نوی همشموله حکومت به جوړوي چې یوازې د توکم په اساس نه وي، ځکه چې دوی اوس ازبک، تاجک او هزارګان لري او په سیاسي لحاظ یې غړي دي، بلکې دا به سیاسي همشمولیت وي چې زموږ آینده ګامونه ټاکي. مسکو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې د مخکینی مشر عبدالله په ګډون له یو شمېر سیاسي څېرو سره همکار کوي. ښاغلي لاوروف وویل هغوی له طالبانو سره د خبرو او طالب غورځنګ سره زموږ تماسونو سره علاقه لري. موږ هغوی هڅوو چې عملاً دا خبرې پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ د خپلو سفارتونو او خپلو استازو له لارې چې د نورو مسایلو ترڅنګ په اقتصادي همکاریو هم تمرکز کوي له طالبانو سره دوامداره تماسونه لرو. نوموړي په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د ناټو موجودیت ته په اشارې دا خبره هم په ټینګار سره وکړه چې د پخواني شوروي اتحاد په مهال په افغانستان کې شاوخوا 140 تاسیسات او شرکتونه رغول شوي او په داسې حال کې چې د پټکو د ناټو په موجودیت کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی. د افغانستان مخکینی حکومت چارواکي وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې زرګونه سړکونه او لوی لارې جوړې شوي دي، زرګونه ښوونځي او پوهنتونونه او تعلیمي ادارې او روغتیایي مرکزونه او داسې نور تاسیسات هم رغول شوي دي چې نړیوالې ټولنې یې لګښتونه ورکړي دي. د ښاغلي لاوروف د دغو څرګندونو مخکې مسکو د طالبانو یو ډیپلومات هم په رسمیت منلی و. د اپریل په 6مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخاروف وویل چې دوی په مسکو کې د افغانستان سفارت ته په استول شوي یادښت کې ویلي چې جمال ګروال د افغانستان د نوي شارج سفیر په توګه مني. نوموړي وویل چې دا کار د دوه اړخیزو ډیپلوماتیکو روابطو د بیا پیلولو په برخه کې یو ګام ګڼل کیږي. روسیه داسې مهال د طالبانو د رسمیت پیژندنې خبره کوي چې د جمهوریت پر مهال هم له دغې ډلې سره روابط پالل او مشرانو ته به یې په رسمي غونډو کې د ګډون بلنه ورکوله. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې په کابل کې بیا واکمن شول، خو تر دې دمه هیڅ یو هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه د همشمول حکومت جوړول، د بشري او اقلیتونو حقونو ته درناوی، د نجونو تعلیم او په چارو کې د ښځو مشارکت د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې لپاره مهم شرطونه ګڼي. ډیره مننه چې تاسو ویډیو تر اخره ولیدله. تاسو فکر کوئ چې طالبانو ته څه پکار ده؟ روسیې ولې دغه ډول خبرې کړې دي؟ تاسو خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.